دا ورو سوال کړی دی وی حدیث کې داسې راځي چې یو سړی د هغه زنانه سره کوروالی وکړي چې هغې باندې ماهواري بیماري نو دی کافر کېږي نو دی څنګه کافر کېږي داسې کافر کېږي لکه بس هر څه ختم شو څنګه چې دا نور کافران دي د اسلام نه ووتو جواب د دې مسئلې دا دی امام ابو داود امام ترمذي امام ابن ماجه دا حدیث راوړی دی صحیح حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه وی سوء من اتا حائضا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې څوک د داسې زنانه سره کوروالی وکړي چې هغه د بیمارۍ په دوران کې یا د زنانه سره په هغه ځای کې کوروالی وکړي چې هغه ناروا دی او کاهنا یا لاړ په نجومي پالګر جادوګر پسې فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم نو د کفر وکړو هغه کتاب باندې کوم کتاب چې الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکوز کړی خو دا یاده کوي دا کفر چې کوم مراد دی د زنانه سره په بیمارۍ کې کوروالی کول یا هغه لاره باندې چې کومه لاره ناروا ده دا هغه کفر نه دی چې انسان د اسلام نه وباسي ځکه چې کفر دوه قسمه دی یو په اسلام کې کفر دوه قسمه یو کفر اکبر دی بل کفر اصغر دی غټ کفر وړوکی کفر غټ کفر انسان د اسلام نه وباسي بالکل کافر شي دویم چې کوم کفر دی هغه وړوکی کفر دی په هغې سره سړی په ډېره خطره کې په لویو ګناه کې خو واقعي او په خطره کې چې یاره که دی په دې ګناهونو پاتې شو یو ورځ به دی د غټ کفر ته هم واوړي لکه اوس یو سړی دی د زنانه سره کوروالی کوي د بیمارۍ په ورځو کې دی په وړوکي کفر کې اخته دی خو دی چې په دې طریقې لګیا دی یو ورځ به ووایي چې دا حلال دي او حرام ته چې حلال ووایي کم کفر یې وکړو غټ کفر یې وکړو وړوکی غټ کفر یې وکړو نو د دې د کومو کارونو ته چې شریعت کې وړوکی کفر ویلی شوی دی که نه په دې استمراریت انسان کله غټ کفر ته وباسي خو په دې څه یعنې څه دلیل دی چې دې نه مراد د وړوکی کفر دی یو حدیث کې داسې راځي من اتا حائضا فلیتصدق بدینار دا مسله ما د مشکات په درسونو کې تفصیلا ذکر کړی چې یو سړی د هغه زنانه سره کوروالی وکړي چې هغه په بیمارۍ کې نو کفارې دینار ورکول دي دینار وضاحت موږ هلته کړی چې هغې نه څو سره زره جوړېږي او څومره ریالونه او روپۍ د نن سبا جوړېږي اوس که چېرته دا هغه کفر وی چې یو مسلمان پرې د اسلام نه وځي نو بیا خو دینار صدقه کول څه فایده نه ورکوي بیا ولې دغه طریقه خو کېږي یا یو حدیث کې داسې راځي ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي اثنتان فی امتی هما بهم کفر دو د کفر کارونه به زما په امت کې الطعن فی النسب والنیاحه د خلکو په نسبونو او قومونو باندې طعنونه او عیبونه لګول او په مړي پسې ویر کول نو اوس د هغې کفر خو نه دی چې سړی د اسلام نه وباسي او که چېرته د دې کفر نه مراد کفر اکبر شو نو بیا خو اکثر خلک به کافران دي دلته مراد وړوکی کفر دی چې هغه غټه ګناه ده خطرناکه ګناه ده او د سړی په خطره کې دی په کار چې خپل ایمان خیال وساتي خو هغه کفر نه دی مراد چې سړی د اسلام نه ووتو او ځکه بیا درته وایم چې د هغه وخته پورې ته په دین صحیح نشي پوهېدی چې څو پورې ته علماو ته رجوع ونه کړي لکه اوس یو سړي ځان له کتاب راوړی ترجمه صحیح شو حدیث پکې دی من اتا حائضا فقد كفر بما انزل على محمد خیال هم دی وی د الله رسول وی چې دا سړی کافر شو حالانکه ترجمه هم دقه ده چې دا سړی کافر شو دی ترجمه ده دې ځینې چې تاسو ته اهمیت اندازه ولګي چې د علماو نه بغیر هېڅ نه چلېږي ځکه دا بعض دا ځان ته چې سلفیان وي او په سلفیت نه پوه چې تو ته معمولي خبره کې د علماو موږ چې تقلید پرېښودی او ته دا کیسې کوې ګوره تقلید پرېښوده څه ته وایي یعنې د یو عالم بې دلیله رایې نه منو بس تقلید پرېښوده دې ته نه وایي چې موږ علما پرېښودي دي یا موږ امامان پرېښودي دي یا موږ
په خپله لګیا د قرآن او حدیث نه خپلې مسلې راوباسو. وایي زه تقلید نه کوم. صحیح، تقلید خو موږ هم نه کوو. نو څنګه نه کوو تقلید د علماو؟ یعنې د یو عالم شخصي رای. دویمه خبره ورسره دا ده بې دلیله هغه نه منو. بس لکه دا خو به تاسو زما په باره کې هم ووایئ چې یاره که چېرته ده موږ ته داسې خبره وکړه چې هغه د ده خالص رایي، قرآن او حدیث خبره نه رای ده، ورسره په دې رای باندې دلیل نشته، هغه به تاسو نه منئ. خو د هغې خو دا مطلب نه شو چې تاسو دا هر څه پرېږدئ چې یاره زموږ د علم ته ضرورت نشته. موږ به ځان له کتابونه راوالو ګورو بیا په کور کې راواله ګوره ځه او تېرې زمانه بیا په دغه کتابونو پوه شي. که ورته 200 کاله ناست هم پرې نشي پوهېدی. 200 کاله. او دا پې څومره ښکلی مثال لاله. د دې حدیث ترجمه دقه ده. اوس اثنتان فی امتی هما بهم کفر، زما په امت کې به 2 کارونه د کفر وي. دا ترجمه ده. یو په مړي پسې ویر کول، دویم په نسبونو قومونو طعنونه او عیبونه لګول. دا اوس د جاهل سړي ته دا کتاب ورکړه هغه یې ترجمه وي چې راوځي ټول به کافران کړي. ځکه چې ترجمه خو یې دغه ده. خو اخوا دې د دې نه دی خبر چې د کفر اقسام دي او دلته مراد کم کافر دي.